د پاکستان او طالبانو جنجال زیات شو. پاکستان ملګرو ملتونو ته رسما شکایت وکړ چې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي. دا چې طالبانو څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې ادعا وکړه چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تروریستي ډلو ښکاره ملاتړ کوي. منیر اکرم وویل په افغانستان کې ډېری ترهګرې ډلې د پاکستان سیمې او نړۍ لپاره خطر پېښوي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او په دې تحریک پورې د تړلیو ډلو په ملاتړ تورن کړ. د افغانستان له خاورې د پاکستان خلاف د ټي ټي پي ګواښ جدي وباله. ویل د دې لپاره چې ټي ټي پي د لویدیځ پرمختللې وسلې ترلاسه کړي، د دې ډلې بریدونه د پخوا په پرتله پیچلي او خطرناک شوي دي. پاکستان تر دې وړاندې هم ادعا کړې وه چې ټي ټي پي ته د امریکا پرمختللې لیزري وسلې په لاس ورغلي، خو امریکا دا ادعا رد کړې او ویل چې په افغانستان کې داسې وسلې نه دي پرېښي. د پاکستان استازي وویل د دې لپاره چې د افغانستان د طالبانو رژیم مجبور کړل شي چې د تروریستي ډلو خلاف جدي اقدام وکړي، پر افغانستان د بندیزونو د څارنې د کمیټې کار پیاوړی شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي دا هم وویل چې د طالبانو له حکومت سره هر راز تعامل باید تروریستي ډلو پر ضد خلاف د دوی د اقدام پر اساس وي. خو هغه همداراز رسما د خپل هیواد شکایت هم سپارلی. پاکستان چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو په پیل کې ځان د کابل فاتح ښودلی، اوس د طالبانو پر حکومت د توریزم د ملاتړ تور پورې کوي. خو طالبان بیا د پاکستان یاد ادعا غندلې او ویلي دي چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.